د 2021م کال د اګست د 3 په اړه د عامو موندنې ښیي 25 نورې ولسوالۍ د طالبانو لخوا ونیول شوې. خوست، کاپیسا، دایکنډي، بامیان ولایتونو ته د طالبانو جنګي پاملرنه زیاته شوې وه. د 2021م کال د اګست تر 3 په ټول کې 288 ولسوالۍ د طالبانو لاسته ورغلې وې. د جګړو د زیاتوالي د مخنیوي لپاره د افغانانو ترمنځ خبرو ته هیلې زیاتې شوې وې، لکه څنګه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د اګست په 3 له مخکیني ولسمشر محمد اشرف غني سره په ټلیفوني خبرو کې د افغانانو ترمنځ د خبرو اترو د چټکتیا پر ارزښت ټینګار کړی و. خو د محمد محقق په وینا دا هڅې بې پایلې وې. امریکا د سپارلو پروګرام درلود. امریکا خودش پروگرام گرفت که تحویل بده برای طالبان. یعنی اینطور نبود که طالبان به زور آمده بود. یک طیاره بسترنشین امریکایی که میگشت اونجا خست طالبان یک سوراخ موش 40 تنگک را میکرد. نه خودشون تحویل داد. خو په هلمند کې د جګړې پراختیا په ملي اردو کې د خیالي پوځیانو د تشکیل مسله پیاوړې کړې وه. د خبرو سرچینو د څرګندونو له مخې د هلمند په قول اردو کې باید 100,000 پوځیان وای، خو د دغو پوځیانو واقعي شمیر په قول اردو کې کابو 15,000 تنو ته رسیده. د دغه راز جنګي وضعیت په اړه معلومات ورکول د خبریالانو لپاره ستونزمن و او خلک هم د تیرو ورځو په شان د سقوط په اړه اندېښمن وو. همه مردم نگران بودند، همه در تلاش بیرون شدن از کشور بودند، همه راه فرار می‌پالیدند. مقامات حکومت قبل از سقوط حتی یک تعدادش یک ماه قبل از سقوط از افغانستان بیرون شده بودند، تعداد دیگرش به تاریخ‌های مختلف بعد از ماه آگوست بیرون شدن از افغانستان. نگرانی جدی داشتم از آنچه که اتفاق می افتاد بعد از آمدن طالبان، فقر، مهاجرت و همچنان بیکاری، از بین رفتن قوانین نظامی، حقوق بشری. که څه هم د اګست په 3 ماښام په کابل کې چوپتیا خپره وه او د جګړو له زیاتېدو ویره موجوده وه، خو دا چوپتیا د کابل پر شیرپور کې د بسم الله خان محمدي په کور د طالبانو په ځانمرګي برید سره ماته شوه. له دې چاودنې څو ساعته وروسته له کابله تر هراته او د هېواد څو نورو ښارونو پورې د مخکینیو دولتي ځواکونو او جمهوري نظام په ملاتړ ولسي کمپاین پیل شو، تر څو د جګړې او سیاست بهیر د جمهوریت په ګټه بدل شي چې 12 ورځې سقوط ته پاتې وي.